هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. موږ تیره شروع شوې ده د هرات څخه بادغیس، فراه، نیمروز، دغه رقم میرمن، کندهار او زابل. په دې کې دوه هدفه دي. لومړی هدف دا دی چې د دغه ولایاتو د دغه امنیتونو د حوزو کارونو وګورو. دویمه خبره د مشکلاتو ده. ستاسې مشکلات هم اورو، هغه کومک چې زموږ په وسه کېږي، یعنې د برېښنا شرکت په واک کې څه شته هغه ستاسې سره شریکوو. نن دا د زابل ته نوبت راورسېدی. زابل کې خو دا د مشکلات مو واورېدل. طاهر صاحب به د تجارتي بخش کارونه وګوري او شکیب دی او مولوي صاحب هغه د مالي بخش کارونه ګوري. تاسو په د برېښنا شرکت په دوو برخو باندې تکیه کړې ده، یو عواید یو ضایعات. برېښنا که عواید نه وي برېښنا ختمه ده، او هر څومره چې ضایعات زیاتېږي په برېښنا کې عواید په هغه اندازه کمیږي. نو د برېښنا ټول تمرکز پر دغه دوو شیانو دی. کوشش به وکړو چې برېښنا بل چا ته اړه نه کړو، برېښنا پر خپلو پښو ودرو. الحمدلله په مادي لحاظ سره، په اسبابو لحاظ سره دښمن په هر سنګار کې د مجاهدینو له طرفه ماته خوړلې، لیکن اوس یو فکري نړۍ روانه ده. فکري دا ده چې دا خلک، دا جمهوریت او دا خلک داسې لاړل، نه د موږ تاسې په روزي کې کمی راځي. روزي کې کمی نه راځي. روزي د الله رب العزت د طرف نه ده. روزي د اسبابو په طرف باندې نه چلیږي. روزي د ملک له طرف نه چلیږي. او اسباب ورته جوړوي، خو اصل مسبب جوړونکی، اصل روزي ورکونکی خالق ده، الله رب العزت. جندونکی قهرمان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی